په دې جلسه چې دغه دوه ماشومې راغلي دي مکمل پښتون روایتي ډرس یې جامې اچولې دي له دې سره خبرې کوو. اول ته خپل نوم راته ووایه. قرآن افریدي. قرآن افریدي. افریدي له کوم ځای نه راغلي یې؟ پېښور نه. او دا بله څوک در سره؟ وجیه څوک ده؟ دغه کزن یې. ټانک ته څنګه راغلی یې؟ ټانک ته څنګه راغلی یې؟ او نقیب شهید لامین صاحب پر کاولوای د ورځ مړ کړی و یو خو فراش ورته راغلی. دا جامې دي ډېر زبردست اچولې دي. دا جامې کومې جامې دي؟ دا افغانستان جامې دي. دا د افغانستان جامې دي. نو دغو جامو سره ته مینه لرې؟ ډېره. او د چا په خوښه دې اخیستې دي؟ دا هغه موږ دغه جلسو راغستې دي چې بیا آنلاین څو فرق لکه جلسو لا پې پکې رسو. اچھا. او سکول ته ځې؟ کوم کلاس سبق وایې؟ پنځم. او مستقبل ته څه هیله لرې چې سبق ووایې بیا به څه جوړېږې؟ ډاکټره به جوړېږې. ډاکټره به جوړېږې. ډاکټره به جوړېږي. چې خلکو اپریشن کوم زندګي. خلکو اپریشن کوي. خلکو زندګي به بچ کوي. تاسو وجیه راته ووایه دا جامې چا درته اخیستې دي؟ دا د پلار اخیستې. پلار اخیستلې دي. او ټانک ته راغلې. او څه دا جامې دې خوښېږي؟ څومره دې خوښېږي؟ بازار ته چې لاړې پلار ته خوښه کړې که مور خوښه کړې درته؟ پلار. ټانک څه وګرځېدی؟ څنګه ځای دی؟ ښکلی. د چا ځای دی؟ پښتنو دا وخت کې چې موږ خو خپل څه ویر شوي ورنه ویر کړي دي او موږ ځکه موږ پښتون جلسې کړی دی. تاسو د خپل ځای نه ویر شوي. تاسو کوم ځای د خپل ځای؟ لکه د ټانک شو د بړې شو دا ډېرې پښتنو ځایونه رعایت نه افغانستان دی. افغانستان ته موږ پېښور کې اوسېږو. د افغانستان ځای رعایت نه خلکو په هغه هغه به موږ اوسه پیره نه دی ورکړی. موږ وایو چې افغانستان خلک دي. او افغانستان ته کله تللی یې؟ د تلو ارزو لرې؟ خواهش لرې افغانستان ته؟ نو کله تلل غواړې؟ زه وایم چې دغه ګرمیانو چټیانې وشي که نه دې کې لاړ شو. څوک ملګري لرې په افغانستان کې؟ نه. بیخي یوالته چاله ورځې؟ بس په پته مې ګرځو دغه افغانستان کې چکر مې وو. افغانستان چکر به وایي. تعلیم په حواله که تا سره نورې داسې څوک امزولې وي هغه تعلیم نه وایي سبق نه وایي هغې ته به څه ویل غواړې؟ زه به ورته ویم چې پلور ته دې وګڼې که چې سبق وي چې تعلیم یې نه وي خپله زندګي به یې جوړولی شي. ډېره مهرباني ستاسو خبرې وکړو. مهرباني.